السلام علیکم ملګرو. د ډاکټر خالق زیار صاحب کتاب جګه شمله را سره لاس کې دی او د دغه کتاب نه غواړم چې ستاسو سره یو انتخاب کلام شریک کم. زیار صاحب وایي چې ستا بې نیازۍ را باندې وپېژنده، ګنې ما خدای ګو توبه نه پېژنده. اوس په تپوس هغه کوڅه لټوم، اوس په تپوس هغه کوڅه لټوم کومه چې ما له هر چا ښه پېژنده. زه خو پښتون وم په یوه پوهېدم، ما د دې وخت دوه رنګي څه پېژنده. د مینې سړي بل څوک څه خبر وو، د مینې سړي بل څوک څه خبر وو. ما پېژنده یا زما زړه پېژنده، هره خبره یې د کاڼي کرښه، هره خبره یې د کاڼي کرښه. ما په دې ښار کې یوه خوله پېژنده، په دریابونو کې هم ورکه نه شوه، په دریابونو کې هم ورکه نه شوه. اوښ که زما لیمه پېژنده، هغه په زړه کې چې مې ناست و زیاره، هغه په زړه کې چې مې ناست و زیاره، زما د زړه درزا هغه پېژنده. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ.